ووایه چې شعر په زړه وي ووایه نو ویم خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه وایي ستا د خندا سره به هسې خاندم کنې ګوګل کې مې دردونه پټ دي دا تاسو ته جواب دی دا عطا جواب دی بس راکړه لاس یې ته په لاس تېر کوه ستی شمارلی شي ستی شمارلی شي سویز لري او ایوه څونه شوي بس نو بس زړه کې ساته چاره وشوه ستړی مه شه تا صاحب جوړ یې څنګه یې ملا نه پوهېږم چې خوب کې دې ګورم که په ویښه دې په ګورم ویښه ویښه دغلته کښېنه دغه جونګړه دې خپله ده نه دا خو دا زمونږ خوریان پکې اوسېږي دوی پکې راځي هغه تا سره مرسته او کوبک شی کوي نه هغوی خپله بېچاره دي ما سره الله اکبر 3,000 کې راوړل 3,000 نو درته ویل 10 میاشتې زه په قرضدار یم څو 10 میاشتې د کابل کې راغلم دا بیچاره په سترګو نابینا دی قاري صاحب چې و مخکې د کار شي شو مخکې مې څه چې الله نه پټ نه وي نو روژه د دروغ ښه نه دی زه د منګل استاد شاګرد یم ما سندرې کولې هنرمند و ګوره دغه ژوند دی او زه خپله معلم یم معلم یې تا په خپل معلمي کې کوشش کړی وی ښه به نو معلم خو یم اوس هم ستا پوره نوم شعر محمد فرید فریادي محمد فرید فریادي فریاد د چا نه لري فریاد څوک چې وطن سره خیانت کوي ووایه چې شعر په زړه وي ووایه نو ویم خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه کومې خواته زه وکړم عیون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا هغو لرې ورکړه چې پې ویاړي څوک هغو لرې ورکړه چې پې ویاړي څوک خدایه زه دې نه یم مجنون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا د زړه رڼا یې نه وي او په سترګو ورسه ګوري د زړه رڼا یې نه وي او په سترګو ورسه ګوري نه مې دی په کار هسې ژوندون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا بس 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 واقعیت په دې دنیا سکون خو نشته دی هغه آخر مقطع پاتې شو خیر خیر بس نور طاقت نه لرم زه طاقت نه لرم بالکل بالکل نو تاسو ځکه دا ستا د خولو نه وایي ستا د خندا سره به هسې خاندم کنې ګوګل کې مې دردونه پټ دي دا تاسو ته جواب دی دا عطا جواب دی بس قربان شم تاسو قاري صاحب ته په هره ثانیه باندې شکر وباسه باید شکر په هره لحظه باندې شکر وباسه چې په کم رقم الله ته ستا رضا د زما قبوله دا د یو موضوع دویم دا که دغه کم اواز د ستا دی کومه پوهه ستا ده تلاوت هم کوم کم استعداد د ستا دی ته کوشش وکړه چې د دې نه داسې ګټه والې چې هم د دې دنیا هم د هغې دنیا ګټئ خرماش هم ثواب ایوه په دې لاسو به تا څونه پیسې پیدا کړي په دې هنر کې خو اوسه پورې یعنې برکت پرې نه و که نه برکت یې و نه ایوه نو بس توجه دې غواړم یو تلاوت به مو کي تلاوت مو او داسې تلاوت وکړه زه خو د قاري صاحب برکت الله شاګرد یم ماشاءالله خدای دې ووهه امين اجازه الله دې ورته مغفرت وکړي دا اوس تلاوت وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
بك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. پروردگار عطا صاحب حجونه په نصیب خوشحالیانې ورته ورکړي چې د جنابینا نه چې هر چا سره مرسته کوي صرف د الله د رضا لپاره د خپل وخت وقف کړی دې غوندې انسان نه پیدا کړي. الله دې ورته اولادت ته رشته دارو ټولو ته ډېر نور ملګرو ته مې ولاس نه نور ملګرو ته چې دا ورسره راغلي دي تکلیف زحمت باسي څوک چې زموږ تقوادار دي څوک اوږه په اوږه روان دي موږ سره هماغې سره چې د اسلام ته خدمت کوي خدای دې هغوی کامیاب کړي. بس قاري صاحب زه په دې اوس یقیني یم چې دغه نور کارونه به دې بس کړي ده 100% ولا زه سودا راکته کوم بیرته راځم ته به نه جدي نه صحیح ده او ګوره خبره نشي تاسو چې زه لږ مریض هم لرم او کډه مې د ګوډو تکلیف وبشي خدای د افغانستان مسلمان چې مسلمان ته خدمت کوي خدای ورته ضرر ونه رسوي. امين. خدای د عطا صاحب د زړه ارمانونه پوره کړي. امين. خدای ډېر ورته جنت کې درجې زیاتې کړي. ټول مسلمانان ايوه وانت او دنیا مت الله خیر سودا خو مې راوړله نور خو شی په کار نه دي ولا عطا صاحب ما خو درته وویل که نه چې بل ښکاره نه شو درته بې خرڅه یم بې خرڅه خو سودا خو مې راوړه بې خرڅې راکړه لاس یې ته په لاس تېر کوه ستی شمارلی شي سویز دی ايوه څونه شوي بس نو بس زړه کې ساتل چاره وشوه د دا مسکا د دې دا زړه د خوشحالي ما ده تاسو چې خلکو ته خوشحالیانې ورکوئ دا خو مفته خبره نه ده بس خوشحاله اوسئ خدای دې په ایمان خوشحاله کړه دا پنځم رمضان دې تا ته مبارک وي دعاګانې موږ ته کوه ولې نه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته کوه تاسو موږ ته ښه دې وکړو چې هغه بل کار ته دې نه هغه خو مې د هغه ته ورکړه او اوس چې راغلی دا تلاوت کې څومره خوږ اواز سره او چې دغه ترانې وي ترانې مې جوړې کړي کوشش وکړه قرات ته دې بیا زه درته عطا صاحب سیډیان ویلم صحیح ده خو کوشش وکړه چې قرآن تلاوت ته داسې نه خو ته د نه اوس خو بس همدې ته اوسګار شو دا زموږ مکتب دی زموږ کتاب دی نو عطا صاحب ولا بیا به دې وګورو که نه بیا مشکله ده قاري صاحب مخکې لګیا و چې په سترګو نابینا یم او د زړه سترګې مې څنګه دي دي ووایه بیا خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه کومې خواته زه وکړم عیون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا بس دوره قاري صاحب خان ستا خو سترګې نشته څه چې د الله رضا ده زما قبوله ده دا د یو موضوع دواړه به ځو رب ته او فریاد به کوو زمونږ چې سترګې شته او ګورو خو حق ویلی نه شم حقیقت تریخ دی څه نه شم ویلی عطا صاحب د کونړ یې که د ټول افغانستان یم قاري صاحب یاره یو قاري صاحب دا د روجې ټوله سودا شته تا ته خو نه ښکاري موږ ته به نور راکړي اجازه الله دې درته رحم کړي یوه خبره کوم د الله د رضا دپاره دعا راته همدا خبره ده صحیح ده بس دعا درته کوم زیاته کمه شي موږ ته بخښنه کړي موږ ته نور اجازه ده الله دې اجر درکړي مخې ته مخه بس ولا تاسو چې شی ونه خوړل روژه ده نو که نه روژه ماته کړو د دې وخت کې ماته قدرمنو هېوادوالو دا فرید جان نابینا او په کې درې نابیناګان نور لري
پنځم رمضان د تاسو ټول ته مبارک الله دې زموږ تاسو په عبادت قبول کړي. تر بلې خبرونه تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. سلام علیکم.